د دریو ستونزو حل. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. په یو نوي او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. په دې ویډیو کې تاسو سره د دریو ستونزو حل شریکوم، نو د ویډیو تر اخره موږ سره ملتیا وکړئ. اول، که په شهوتونو او ناروا عشق مبتلا یاستئ نو په مونځ کولو کې مو سمون راولئ، ځکه چې الله تعالی د قرآن کریم په سورت مریم کې فرمایي، ترجمه یې داسې ده: بیا له دوی څخه وروسته هغه ناکاره خلکو د دوی ځای ونیو چې لمونځ یې ضایع کړ او د نفس د غوښتنو پیروي وکړه، نو نږدې ده چې هغوی د ګمراهۍ له عاقبت سره مخامخ شي. دویم، که د بدمرغۍ او نیمګړتیا احساس کوئ نو له خپل مور سره په چلند او ګزاره کې سمون راولئ او نیکي ورسره وکړئ، ځکه الله تعالی په سورت مریم کې فرمایي، ترجمه یې داسې ده: او برکتي کړم هر چیرې چې اوسم، او د لمانځه او زکات د پابندۍ حکم یې راکړ تر څو پورې چې زه ژوندی اوسم، او د خپلې مور د حق ادا کوونکی وګرځولم او زه یې سرغړونکی او بدبخته نه یم ګرځولی. دریم، که د زړه تنګۍ او خفګان احساس کوئ نو د قرآن کریم تلاوت او د الله جل جلاله ذکر کولو کې زیاتوالی راولئ، ځکه الله تعالی د قرآن کریم په سورت طه کې فرمایي، ترجمه یې داسې ده: او څوک چې زما له ذکر څخه مخ واړوي د هغه لپاره به په دنیا کې تنګ ژوند وي او د قیامت په ورځ به موږ هغه ړوند راپاڅوو. ګرانو دوستانو، دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ، کیدای شي ځینې خلک همدغه ستونزې لري او د ځان علاج پرې وکړي. تاسو ته به الله تعالی جل جلاله اجر درکړي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ضروري در سره لایک کړئ او له نورو ښایسته او معلوماتي ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.